السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. شیخ صاحب، د غسل څخه وروسته اودس کول ضروري دي که نه؟ زه یې همیشه کوم، خو کله کله راڅخه پاته سي، نو نه کول یې پکار دي، نه به یې کوې. ضروري خو نه دي، بلکې کول یې نه دي پکار. اودس د غسل څخه مخکې سنت دی. د غسل تر شروع کولو مخکې اودس کول سنت دي. اودس چې دې وکړي بیا به غسل کوي، او تر غسل وروسته اودس دا بیا نسته. بعضې فقهاو بیخي مکروه لیکلی دي، نو نه کول یې پکار دي، کول یې نه دي پکار. او د غسل څخه مخکې کول بیا د اوداسه سنت دي. البته یو دا دی چې سړی غسل وکړي، تر غسل وروسته لمونځ یا څه نه دي کړي، بیا اودس مات سو، بیا خو مجبوره دي اودس به کوي د لمانځه لپاره. او که غسل کړي، په هغه غسل باندې لمونځ و تلاوت و هر څه کولی سي، نه وي اودس نه غواړي. البته ما بیا وویل، بیا به ووایم چې د غسل څخه مخکې سو اودس کول دا سنت طریقه ده.